اوس مې غوښتل یو څو مهمې خبرې در سره شریکې کړم. لومړی دا چې ګیلامان وزیر څوک و، د کوم ځای و او له چا سره یې خواخوږي درلودله او ولې په دغسې بې رحمانه شکل باندې په شهادت ورسېده. په دغه باندې لاندې خبرې درته کومه. د ګیلامان وزیر مرګ نه تنها دا چې د پښتنو دپاره یوه ضیاع وه، د افغانانو دپاره وه، یو مظلوم و. هر څوک چې په ظلم باندې وژل کیږي هغه د غندلو ده. دا چې د دې له مرګ نه وروسته ځینو هغه خلکو چې همیشه افغانان وژلي دي د ده په مرګ باندې سیاست وکړ او تقریبا خپلو موخو ته ورسېدل. په ګیلامان وزیر باندې که موږ اوښکې تویوو نو 20 کاله په موږ باندې ظلم شوی. موږ پوهېږو چې ظلم څومره درد لري او مظلومیت څومره بد شی ده. دا چې هغه کسانو هم په ګیلامان باندې د مکر اوښکې تویې کړلې چې 20 کاله د ګیلامان په څېر باندې زرګونه او لکونه افغانان په شهادت رسولي دي، د زندان د تورو تنبو شاته اچولي دي. ګیلامان مظلوم و، ګیلامان سره ظلم شوی ده. ګیلامان د ازادۍ ناره وهله، اما هغه د ازادۍ دپاره غږ جګوه. هغه خلکو چې 20 کاله د خپل د هیواد د ازادۍ دپاره قرباني ورکوله، ګیلامان څنګه په هغوی باندې بهتري لري؟ هغه څوک چې خپل د هیواد دپاره بارود په ځان پورې تړلي د امریکایانو او د وحشي ځناورانو د ظلم او د جبر په وړاندې قرباني ورکړې ده، څوک راجګ شول د هغوی غایبانه جنازه یې وکړه یا په هغوی باندې اوښکې تویې کړې. په ګیلامان تر ټولو هغه زیات خلک ډېر دردمند دي چې 20 کاله پې باندې ظلم شوی ده. 20 کاله مظلومان ول، 20 کاله کورونه بمبار شوي وو. ګیلامان د کومې ازادۍ خبره کوله؟ له فوج نه د خپلواکي خبره کوله چې موږ سره ظلم مه کوئ، زموږ کورونه مه ورانوئ، زموږ جوماتونه مه ورانوئ، زموږ ځوانان زندان ته مه بیایئ، دغه د جبر سلسله ختمه کوئ. عین شی په بر افغانستان کې خلکو همدغه چغې وهلې. له 2001 د سپتمبر له میاشتې نه وروسته چې په افغانانو باندې کوم وحشت او بربریت وشو، ځوانانو قرباني ورکړل، دلته د افغانانو کورونه بمبار شول، مدرسې بمبار شول، جوماتونه بمبار شول. همدغه خلکو بمبار کړل چې نن په ګیلامان باندې اوښکې تویوي. مسلم یار، کرزی، اشرف غنی، امرالله صالح، دوستم و امثالو هم 20 کاله په افغانستان کې کوم جنایتونه ونه کړل؟ لوی لوی جنایتونه د دوی د تاریخ باب د دشت لیلی وګوره، د هلمند وحشت او بربریت وګوره، په قندهار او په کاپیسا کې، په ننګرهار کې، په خوست کې KPF څوک و؟ دغه جنایتونه وحشتونه چې وشول، دغه متقابل خلک چې وژل کېده، کورونه یې بمبارېدل، ای قوم پرستانو دا پښتانه نه وو؟ نشنلیستانو تاسو ته وایم دا پښتانه نه وو چې د دوی وینې تویېدلې؟ په ټول افغانستان کې که ازبک و، که تاجک و، که پښتانه و، که هزاره و، که بلوڅ و، که ایماق و، همدغه وحشي ځناورانو په وړاندې چې د حق ناره او د ازادۍ چغه پورته کوله، غږ یې نه خاموشه کېده، مرۍ یې نه پرې کېدلې. هغه خلک چې په افغانستان کې جنایتونه کړي دي، د پولیګون جنایت چا کړی؟ د دشت لیلی وحشت او بربریت چا کړی؟ روسان چا افغانستان ته راوستل؟ زما له هغه خلکو نه ډېره ګیله ده چې دلته راغلل، مونږ د یو افغان په صفت باندې سینې ورته پراخې کړلې، د مینې غېږ مو ورکړه. هغوی هم راځي اوس د دغه ټولو بدبختیو مقصر طالبان یا ملایان بولي. ګورئ ځوانانو، فکري جګړه اثرات دغه وي. مطبوعات چې زه وایم اهمیت لري، اثرات دغه دي. څنګه یو ځوان راجګېږي په کابل کې د اسلامي نظام تر چتر لاندې چې 3 کاله دلته د اسلامي نظام حاکمیت د هغه په دې باندې غولېږي چې غایبانه جنازه دا په اسلام کې کوم اهمیت لري؟ ولې د دې اهمیت نشته؟ ولې په منبر کې په دې باندې خبره نه کیږي؟ دغه 3 کاله علما ولې دغه موضوع نه ده څېړلې؟ مونږ لا په زکات، په خیرات، په صدقه، په اسقاط، په رفع الیدین، په دغه باندې اختلافات دي او مناظرې دي. ولې یو ځوان دې ته هڅول کیږي چې په یو ټویټ له کیمپ نه راجګېږي او هغه د غایبانه جنازې خبره کوي او مردباد او زنده‌باد چغې وهي او لار و بر چغې وهي؟ لار او بار که په نارو باندې اخیستل کېدلی، نن به PTM په ټوله دنیا باندې حاکم تر ټولو زیاتې چغې وهلې. میړانه چې کېږي هغه په چغو په مردباد او په زنده‌باد باندې نه کېږي. میړانه د تورې له شرنګ سره تړلې ده، میړانه له سرو وینو سره تړلې، میړانه د سرونو له غوڅولو سره تړلې ده. هغه دې وژني او ته د لار او بر چغې وهې، هغه دې وژني او ته مردباد او زنده‌باد وایې. که چېرته په مردباد او په زنده‌باد باندې کېدلی، موږ به دا اوس مردباد امریکا چغې وو، سپینه ماڼۍ نسکورولی شو؟ موږ د شهیدانو غچ له چا اخیستلی سو؟
بیا په اروپا کې او په امریکا کې له همدغه د ګیلمان له مظلومیت نه د هغه د مظلومیت له مرګ نه ځینې هغه خلک چې دا هېواد کې دومره ظلمونه کړي دي چې کتابچه پرې راواخلي د قلمونو رنګ به خلاص شي د دوی وحشتونه او جنایتونه به د تاریخ صفت نه پاتې شي هغوی راجګېږي د ګیلمان له دغه مظلومیت نه استفاده کوي په اسلامي امارت باندې ګزارونه کوي زه وایم که ګیلمان د فوز په خلاف باندې اشعار ویل خو هغه خلک چې د فوز مرۍ پرې کوي هغه ته ولې ته زنده‌باد نه وایي هغه ته د هغه په مرګ باندې ولې اوښکې نه تویوې هغه 15 ځوانان چې محاصره ول چې ویډیو یې وکړله چې موږ تر مرګه پورې جنګېږو هغه خو هم د دغه وزیرستان په هغه باندې ولې خاموش یې همدغه رذیلان همدغه نرخزکي همدغه دوه جنسه په امریکا او په اروپا کې راجګېږي غیبانه جنازې کوي د یو مظلوم د مرګ د مظلومیت نه سوء استفاده کوي او دلته په اسلامي نظام باندې ګزارونه کوي زه دغه ټولو خلکو ته وایم که چېرته په تاسو کې عقل او منطق وي ځوانانو ته مې مخ اوړي ګورئ ځوانانو هغه خلک چې په افغانستان کې ظلمونه او جنایتونه کړي دي د دې 1% ظلمونه او جنایتونه په نوره نړۍ کې نه ده شوی ډېر زره مسلمانان په دشت لیلي کې په شهادتو نه رسېدل ودونه بمبار نشو جماعتونه بمبار نشول حافظان د قرآن په وینو سره نشول څوک چې راجګ سي د کابل د عیدګاه جومات ته راجګ سي دغه مظلومو شهیدانو چې په قندوز کې په یوه ورځ له تیغه تیر شول په وینو باندې رنګ شول د هغوی غایبانه جنازه وکړي څوک چې راجګ سي چې هغه څوک چې د امپراتورۍ ښکرې ورمات کړل شهید عبدالمنان په هلمند کې ملا سلام په قندوز کې دغسې سلګونه او زرګونه مثالونه موږ درکولی شو چې د امریکانو مرۍ ورغوڅې کړل دلته د اشغال نه ازادي واخیستله دا هېواد خپلواک د هغوی په خلاف باندې د یو څوک د هغوی په ملاتړ باندې راجګ شوي په دې 100 کالو کې خو له یو خوا امریکانو وژلو له بلې خوا تاسو د امریکانو غلامانو او مزدورانو خطاب ورته کوه همدغه د قندوز د مدرسې ماشومان مو پاکستاني جنرالان نه بلل همدغه د تاسو مطبوعاتو په باندې شخوند نه وهه په هلمند او په روزګان او په کاپیسا او په ننګرهار کې چې ودونه بمبار شول هغه ماشومان هغه تنکۍ جنکۍ چې لاسونه یې په وینو سره وو پاکستاني جنرالان مو نه ورته ویل دلته چې د بمونو مور استعمال شوی ځوانه ته چیرته وې چې یو وارې راجګ شوی وای د خوږیاڼو په هغه ځوانانو باندې چې دهقاني یې کوله 15,000 کسان د ترېشلو په سر باندې بمبار شول شهیدان شول د جلغوزو فصل یې راټولو ته چیرته وې ځوانه نن دومره احساساتي شولې زه وایم ته د منظور پښتون د مظلومیت له مرګ نه سوء استفاده مه کوه غمرازي دعا خیرات دا د حق د ورته وي که من حیث یو مسلمان زه اوس هم د هغه په مرګ باندې د هغه په شهادت باندې د هغه په کورنۍ باندې له زړه نه دردمند یم اولینی کس چې د هغه په روغتون کې پروت و چې غږ پورته کړی ده ما یې دغه زخم د مظلومیت زخم بللی ده ظلم مې بللی وحشت مې بللی ده نو داسې خو نشم کولی چې د دې د مظلومیت له مرګ نه زه ځان د ځان دپاره استفاده وکړم څو ډمان څو ډمې رسنۍ څو بازینګران راجګېږي د منظور د ګیلمان د مظلومیت له مرګ نه څو استفاده کوي په اسلامي نظام باندې ټکونه کوي د تاسو په وخت کې دغلته په افغانستان کې په تېرو 100 کلونو کې د روسانو د اشغال په وخت کې د ورځې 1500 ګیلمان غوندې ځوانان په شهادت نه رسېدل زرګونه د ګیلمان غوندې قلموالان او شاعران او ادیبان په دې تېرو 100 کلونو کې تاسو زندان ته وانه چول سکنجه مو نه کړل همدغه د ازادۍ په اشعارو باندې مشاعران د ګونتانامو د پولیچرخي او د باګرام زندانو ته ونه رسول نن کومه واحده درته وشوله چې ته دومره معزز او معطر شولې چې ته راجګېږې د ګیلمان په مرګ باندې سیاست کوې په خپله د سوسیال پیسو ته ناست په کیمپ کې پروت یې افغانستان د دغسې پرېښودلاړې وتښتېدلې نن چې ته په ګیلمان باندې غیرت کوې زه منظور پښتون ته وایم زما غږ که در رسیږي منظوره دغه لار دا کږلیچونه لري دغه لار چې په کومه لار باندې ته روانې او د تا له مړو د تا له شهیدانو نه سوء استفاده هغه خلک کوي چې 100 کاله زموږ مرۍ قطع کړي دي دغه لار دغه مزل صحیح مزل نه ده کم از کم دغه پالیسي خو د تا باید د افغانستان په اړه باندې معلومه وي همیش چې د تا په د پی ټي ایم ده که نه پوهېږم د تا د ګوند خلک په ډېر ظلم او په وحشت باندې وژل کېږي د تا له دغو مړو نه ولې خلک سوء استفاده کوي غلط سیاست پرې باندې کوي کومه ورځ موږ د تا په خلاف باندې د تا د ګوند او د تا د تنظیم په خلاف باندې کوم خبره کړې ده تا په خپله دا خبره نه ده کړې چې د افغانستان مسله د افغانستان ده زه په هغه کې کار نه لرم دغه خلکو ته یو پیغام ورکه چې زما د شهیدانو او زما د مړو نه سیاست په دې باندې مه کوئ د دې په مظلومیت باندې تاسو د افغانان مظلومان مه کړوئ منظور پښتونه 100 کاله په افغانستان کې کوم حالت تیر شو تا ونه لیده دغه اصلحې له کوم ځای نه ورته راتللې خو که په وزیرستان کې ظلم کېږي ظلم ده او که په هلمند کې ظلم کېږي هم ظلم ده که هلته جنایت کېږي که دلته جنایت کېږي جنایت خو جنایت ده وحشت خو وحشت ده تا ونه لیدل
چې زرګونه افغانان د امریکایانو د سکنجو لاندې په شهادت ورسېدل، زندانونه یې پې باندې ډک کړل، زموږ وطنونه یې لوټه کړل، مدرسې یې بمبار کړې، جوماتونه یې بمبار کړل. موږ خو لا تر اوسه پورې له خپلو زخمونو نه وینې څاڅي. دغه امن افغانستان چې نن ټول افغانان پکې په امن کې ژوند کوي، ولې دغسې یو څوک راځي چې د یو مظلوم له مرګ نه دغسې سوء استفاده وکړي؟ الله مو عزتمن لره. افغانستان کې اوسنی امن د امریکا تر امن موږ ته غوره ده. د افغانستان لوټې کنډر کورونه موږ ته تر سپینې مانۍ ډېر اهمیت لري. دلته د ورځې 500 او 600 افغانان نه وژل کېږي. دلته غلا نشته، دلته بدماشي نشته، دلته د قدرت جزیرې نشته، دلته هغه نظامونه نشته چې خلک به داړل. د هر چا غږ ته رسیږي تر عدلي او امنیتي ارګانونو پورې. هیڅوک دا جرات نشي کولی چې په چا باندې ظلم وکړي. هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې د ګیلمان غوندې د ظلم یو داستان په افغانستان کې خپور شي. دا چې ګیلمان په اسلام آباد کې وژل شوی ده، دا هم یو سوال ده. ده په اسلام آباد کې څه شی کول؟ د فوز خلاف مبارزه، د فوز خلاف چغه جګول، د سټیج او د حکومت خلاف چغه جګول او بیا د همغه سټیج د ګیرې لاندې ژوند کول، دا موږ ته سوال پیدا کوي که نه؟ پاکستان که په خپله پالیسۍ باندې نظرثاني ونه کړي، د مسلمانانو خلاف، د افغانانو د پښتنو خلاف له خپل دغه جنایتونو نه لاس وانخلي، مشکلات دوی ته لا زیاتېږي. خو موږ دا وایو چې موږ په خپله په اوږو باندې جنازې دي، زموږ خپله زخمونه لا تازه دي. هغه څوک چې په افغانستان کې جنایتونه او ظلمونه کړي دي، د ګیلمان وزیر په څیر باندې زرګونه ځوانان په شهادت رسولي دي او د زندان د تورو تنبو شاته اچولي، هغوی د نن په ګیلمان اوښ کې نه پتویوي. دا هماغه ظالمان دي چې وزیرستان باندې اور بل کړی و. دا هماغه وزیرستان ظالمان دي چې په وزیرستان کې د ورځې 1015 ډرون بریدونه کول، همدغوی جاسوسي کول، همدغوی به کوردینات ورکول، همدغوی به همدغه کرزی، همدغه غني او همدغه عبدالله او همدغه مسلم دوست به ویل چې طالبان له وزیرستان نه راځي. دوی نه و چې امریکایي ډرون الوتکو ته کوردینات ورکول. نن څنګه دی د وزیرستان په پښتون باندې اوښکې تویوي؟ د غني په وخت کې د مادر اف بام استعمال ونه شو. د غني په وخت کې زرګونه افغانان له تیغه تیر نه شول. د غني په وخت کې امریکایانو ته نه ویل کېدل چې تاسو له افغانستان نه مه وځئ، یا کرزی او یا نور یا دغه چې له افغانستان نه تللي دي. او له امارت نه، له اسلامي نظام نه، له ټولو مشرانو نه مې احترامانه خواهش دا ده چې په هر غدار او په هر خاین باندې باور مه کوئ. د هر چا په نرمو خبرو باندې مه غولېږئ. دا چې زړونه مو پاک دي، صفا دي، موږ هم دغه شی او دا خاینان راسي د موږ له پاکو احساساتو نه سوء استفاده وکړي، دلته چې خپل هدف ته ونه رسیږي، بیا د اسلامي نظام او د دې هیواد د سپېڅلو غازیانو په خلاف باندې دسیسې جوړوي، تبلیغات کوي. د دوی د تبلیغاتو د شنډولو دپاره ښه ګزینه دا ده چې فکري روزنه د ځوانانو وشي، په مکتبونو کې، په پوهنتونونو کې، په مدارسو کې، په مجالسو کې، په منبرونو باندې د دوی په خلاف صفونه منظم شي او د دوی دغه مردارې څهرې یو ځل بیا د ملت ته بربنډ شي چې دوی څه ونه کړل په تېرو 20 کلونو کې. د کمونستانو په وخت کې دوی څه ونه کړل؟ هماغه جنایتکاران، هماغه مجرمین، هماغه د حقوق بشر په اصطلاح ناقضین، هماغه د ځوانانو د غازیانو مرۍ کټ کوونکي راجګېږي اوس د یو چا د مظلومیت له مرګ نه سوء استفاده